سلامونه او احترامات درنو دوستانو، خدای دې وکړي چې تاسو به روغ او جوړ یاستئ او صحت مو ښه اوسي. دوستانو زه نن د کاناډا پارلمان ته راغلی یم. دغه مخامخ بلډینګ چې تاسې ګورئ دا د کاناډا پارلمان ده. دلته دوه مجلسین کیني، یو خو د مشرانو جرګه موږ ورته وایو او بل د پارلمان وکیلان یعنې د ولسي جرګې نمایندګان همدلته په همدې بلډینګ کې کار کوي، همدغه دفترونه دي او خصوصا دغه منطقه چې دوستانو تاسو ګورئ دا ډېره مهمه منطقه ده. دلته شاوخوا 280 وکیلان دلته راځي او دلته هر یو ځان ته دفتر لري. همدې جنه د کاناډا د فدرالي دولت ټولې چارې همدې دفترونه دوی سنبالوي. دوستانو دغه دروازه چې تاسې ګورئ دغه دروازه د پارلمان عمومي دروازه ده. همدغه دروازې نه ټول وکیلان خپلو دفترو ته داخلیږي او خپل کارونه له همدغه ځای نه مخته بیایي.